ټول دنیا انسانون و جمع د محشر پمایندون شه میرستر گاوی یو میل مزکه ترکیزای په وجود باندې کپڑے نه الله رسول فرمای نریناوه سنتیا نه او سختی وی سخته گرمی وی 50 سره کولای و ورځ دو ټول خلکو پریشان وي حدیث مبارک شه دریمی چې د خلکو ډېر تکلیف ته وجنه ډېر پریشان شي بل میون شه د خبره سره او کی چې د تکلیف نه خلاص شي چې الله یې سوب شي کی وی چې به خلک ورشي آدم علی السلام ته و آدم علی السلام ته وی چې الله رب العالمین اول انسان جوړ کړی ټول دنیا انسانونه پلوري الله رب العالمین روح در پی کړه دا فرشتے دے پورا تو مسجود جوڑ کڑے فرشتے سجدہ درتا کڑیے نن تاکیم مش تکلیف شیدت وینے رب تسولو کچ رب کائنات حساب کتاب شیری کی وی عزتمند حدیث مبارک شر دریمی کہ آدم علیہ السلام مبارک ورتاوی چې نا مو د غنم دانه په بارش باندې شوم چې دا ما کومونه خړلې شوې ونن رب داسې ناراض ده چې په دا نمک شانه داسې ناراض ونو بیا وروسته داسې ناراض وي تو سے بل نبی ته ورشي تو سے نوح علیہ السلام ته ورشي یو خلق نوح علیہ السلام ترجمه شي یو نوح علیہ السلام ته خبره مخه تا کی یو نوح علیہ السلام ورته وی چې نن رب داسې ناراض ده چې په دا نمک شانه داسې ناراض ونو وروسته داسې ناراض وي ناراض شي و هر نبی ته الله یو دعا ورکوي هغه دعا مو د خپل قوم د هلاکت ته پوره استعمال کړي دو نو نفسي مو سره د خپل ځون فکر د دا چرزنه شو کوي بل نبی ته ورشي ابراهیم علیه السلام ته ورشي بیا په دا سختی شه په دا شوی د ټوله دنیا انسانون جمعي دا ټول خلق روشي نوح ابراهیم علیه السلام ته چې تو خو د الله رب العالمین خلیل ابراهیم خلیل الله د الله ملګری د الله دوست یې د کوم حالات او پریشانی شي چې میږ تو ته مخه ته دی رب تسولو کا سفارش کا چې الله رب العالمین میږ باندې اساوقیات کو حساب کتاب شری کی ابراهیم علیه السلام مبارک ورته وی چې تو سے بل نبی ته لوړ شي هر نبی سره خپل نفسي ځون فکر وی تو سے بل نبی ته لوړ شي اور تو چې موسی علیہ السلام ته ورشي موسی علیہ السلام ته نو موسی علیہ السلام مبارک ته خلق روشي موسی علیہ السلام مبارک ورته وی چې نه الله کیم ناراض ده په دا نمک شه داسې ناراض شو نه ده نو بیا ورسته داسې ناراض شي و مو یو نفس قتل کړه ده چې دغه امر موته نو شو تو سے داسې وکیه چې عیسی علیہ السلام ته ورشي د مو د واس خبره نه دو نفسي وکای عیسی علیہ السلام ته خلق روشي عیسی علیہ السلام ورته چې د مو د واس خبره نه دو زه د خپل میر مریم سوالان کوم نفسي به خلق روشي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته امیشتو سے نبی ته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ټول رجما شي بواغه روان شي د رب کائنات د عرش مخه ته په سجدا باندې پروزي او داسې سجدا وی داسې وی د الله تعریف کی الله رسول فرمای چې مو باندې د الله تعریفینا خلوص شي د الله تعریفینا الله رسول شری وی کی الله رب العالمین غوسه او قهر ټانډا شي د ورتوی الله پاک چې ارفع راسک یا رسول الله سر چیکا سل تعطا غوړه څه شي غوړه تو ته ملاويږي هو شفاعت کوا چې چا د پورا شفاعت کوي شفاعت و د قبلې ولې ته ربا د کوم تکلیف شه خلق مبتلا دي دا حساب شي دغه ته شفاعت کبرا ویل شي و یو د خپل امت ته ګناګورې د پورا شفاعت الله رسول دغه د پورا شفاعت کوي یو حدیث مبارک شر دریمی قربان د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نا دنیا نه تلا دا امت یې ګټلا دا دنیا نتلا دا د حسن او د حسین غم و د امر نه کړه لکه د خپل امت غم یې چې کړه دا الله رسول فرمایي چې مو سره رب وعده کړی دو مو سره الله وعده کړی دو چې مو په امت شوه او یا زرا کسون بغیر د حساب نه الله جنت ته داخلای او د هر زره سره او یا زرا کسون نه الله تعالی بغیر د حساب نه جنت ته داخلای
نو دا ټول چې سره جامع کې دا سالیر عربا او اتیالاس کورډه انسانون چې دغه سره حساب کتابانه کړي دا جنت ته داخلي دا یو وعده الله رب العالمین سره کړی موت د پر اور سره کړی دو 100 لاک ټول صحابه چې سره جامع کې 100 لاک دي چې خالق خپل ملګری غم واخو 100 لاک غم وې کړه وا ها د خپل امت ټول امت غم د ټول امت غم د ټول امت غم یې کړه دا نو دای عزتمند دی وو دای وی چې دغه نه بعد الله تعالی مو سره دی دا وعده کړی دو چې درې لا په خلق و د جهنم نه ترچی گاو استراب لاپا کما علی کو بشانه چې د شان سره سرنګ لایق وي دمره الله رب العالمین او د الله رسول په شفاعت باندې ولا رسول یو حدیث مبارک شریمی الله رسول فرمای چې مو شفاعت ته امت ته هغه ګناګور خلق لاره دا چې کبیره ګناه شه مبتلا یې د پوره شفاعت کوي الله رسول